سره کښېنه تربورګل مې و تعصب ښه کوئ دا ولس به لکه یا خان خلق خلاص کړي یا سیاسي خلاص کړي و ولس ته زه دا وایم چې په خپله فیصله وکړئ چې کم قدم مخې لغړی وتې ته اختیار دی لغړی ستی ملګری دی لغړی ستی سره په سر رومال ولاړ دی اوس وتې ته وایم و دې ولس ته وایم دا سیاسیانو دا موږ انګیز ساتلی یو دا وخیراته ناست دي دا خپل کمپینونه چلوي دا لکشن دپاره هره دروازه هره کوټې ټکوي ورته ولاړ دي چې ماته ووټ راکوئ نو زه ولس ته دا وایم چې فیصله په خپله وکئ بس دوی ځانونه مه ستړي کوئ ځانونه در په دره مه کوئ که پر دروازه ورځئ که پر کله ورځئ خالي اوس ته یې ډر وکئ دلته سیاسیان نشته دلته خان و ملک نشته دلته بار سړی اوس د خپله سره اور مړ کوي زموږ پښتانه او زموږ د چمن غریب عوام اوس در په دره ناست دي پر روډ باندې دوی خپل کمپین چلوي او دلته کریم دادلا یوه خبره وکړل چې په جالو کې به موږ خیمې دروو زه به کریم دادلا صاحب ته دا وایم چې کریم دادلا صاحب دغه خیمې څو پاله سولې او چې ته ځې په دروازه کې خیمې دروې پر دې خیمې چا ډپټي کړې ده راسئ د شپې پر 3 بجې وګورئ چې یو کس 2 کسه کې ناست دي نو ته ځې حواله ته پر بارډر باندې خیمې لګوې خلک به نه خطا باسو خلک به نه ستړي کوو خلکو ته به اعلان کوو خلک به پر روانوو بالا به د مور جالونه و ګیټونه سره چپ کوو هستئ دلته ډریوران هم ستړي دي دلته له ډریورانو د ګاډیانو والا 5 شپې کېږي دا په کم قانون کې دا په کم آیین کې موږ راګرځولي دي نو زه ولس ته دا وایم چې په خپله فیصله وکړئ ډریورانو میله کوي ګاډیانو میله کوي د ځای پر د روان سو بس دی بالا چې خلک څنګه خبرې کوي خلک څه وایي د خلکو په خوله به نه کوو که رښتیا زموږ سره دې پاټیانو والا تعاون کوی د دې ولس سره چې د دوی خپله مطالبه وای د دوی خپله د پارټۍ کیسه وای په والله که دوی 6 شپې کښېنستلي وای مګر ولس 3 میاشتې کښېنستی ولې ولس ستړی دی ولې ولس در په دره دی موږ واضح وایو بلکې ډېر صاحب ته موږ واضح وایو په ډي سي صاحب ته موږ واضح و ادارو والا ته دا وایو چې دا ولس به په خپله فیصله کوي دا ولس به په خپله روانېږي موږ به دننه سم آباد و پاټیانو ته مرداباد وایو موږ به د چمن و خانانو ته مرداباد وایو دا ولس به لاس سره یو کوي دا ولس به په خپله باندې ورځي په خپله به فیصله کوي مشر ته ما خواست وکړي چې مشره 3 میاشتې په پوره کېدو دي او زموږ د مطالبې حل معلوم سي برته زموږ سیاسیان او برته زموږ خلک پر شا کړي موږ ناکي پر سرکار باندې او ناکي پر ریاست باندې موږ تورونه لګوو موږ پایبندۍ کوو په موږ کې کار دی زموږ په سیاسیانو کې کار دی زموږ په مشرانو کې کار دی مننه وسلام